هو الذي خاص الله غزاد انزل عليك الكتاب چې نازل کړی دی پتا باندې پیغمبر کتاب منه دهغینا آیات محکمات سایتون دی محکم خکار مطلب والا هن الكتاب شاغ دی اصل د کتاب و اخر متشابهات او چنور متشابهات یعنی پټ مطلب والا دی فاما الذين فسرها كسان في قلوبهم چې د دوی په زړونو کې زیغ کوږوالی ده فيتبعون ما تشابه نو پیروي کوي دوی د هغه څه چې مشابه وي منه د دې کتابنا ابتغاء الفتنه د پاره د لټولو د فتنه او ابتغاء تأویله او د پاره د لټولو د معنا مراد داغه وما يعلم تأويله او نه پوهیږي په معنا او مراد داغه الا الله ما سوا د الله نه بل څوک والراسخون في العلم او کم کسان چې پاخه او کلک دي په علم کې یقولون آمنا وی من ایمان راوړی دا به په دې باندې كل من عند ربنا ذا طول دا طرفا درب زمدي وما يذكر إلا أولو الألباب ونصحتنا أخلي مگر عقل مند ربنا يا رب زمنگا لا تزغ قلوبنا مك جوازنا زمنگا بعد إذ هديتنا پس د دینا چلار دی خود لا منتا وهب لنا وراك منتا من لدنك رحمة دخل طرفنا رحمة إنك أنت الوهاب بشك أمت دير سور كونك ربنا يا رب زمنگا إنك بشكت جامع الناس جمع كونك دخلكو ليوم پداسی ورځ باندې لا ريب فيه چې شکو شو بنشت باغی إن الله بشك الله لا يخلف الميعاد نما تويخ بلا وعدا إن الذين بشك كسان كفروا كفر كردا لن تغني عنهم أموالهم شربا پکاران شیدا وی مالنا ولا أولادهم مونا اولاد داوی من الله دا عذاب دا الله نا شيئا هیت شيء وأولئك هم وقود النار ودا کسان خاشاک دور دی